امریکایان خپل پوځي ماموریت غځوي خو طالبان یې ورسره نه مني. د چې امریکا طالبانو ته تازه څه وړاندیز کړی دی، طالبان یې ولې نه مني؟ په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. راپورونه وایي چې امریکا غواړي د خپلو سرتیرو ماموریت د 6 میاشتو لپاره نور هم وغځوي، خو طالبانو نه دی منلی او پر دې یې ټینګار کړی چې د دوحې هوکړې سره باید امریکایي او بهرني سرتیري له افغانستانه ووځي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن دوحې ته تللی دی او هلته یې له طالب مشرانو سره لیدلي چې اوس تازه د دې لیدنې جزئیات په ډاګه شوي دي. د قطر د دفتر ویان نعیم وردګ ویلي چې زلمی خلیلزاد او ملا برادر په خپلو خبرو کې د دوحې هوکړې پر عملي کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې بهرني ځواکونه باید پر ټاکلې نیټه له افغانستان څخه ووځي. په وړاندې شویو معلوماتو کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به پر ټاکلې نیټه وځي، طالب بندیان به خوشي کیږي او د مشرانو نومونه به یې له تور لیست څخه ویستل کیږي. د خبریال ویبپاڼې د معلوماتو له مخې چې د زلمی خلیلزاد سفر سره سم چې دوحې ته تللی، یو شمېر ترکي چارواکي به هم دوحې ته ولاړ شي او ښایي هلته له زلمی خلیلزاد او طالبانو سره وګوري. دا څرګندونې او لیدنې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې همدې د اپریل میاشت کې د افغان سولې پر تړاو د ترکیې استانبول کې یو لوی کنفرانس جوړیدونکی دی چې لا له وړاندې طالبانو افغان دولت پکې د ګډون لپاره پلاوی ټاکلی او همدارنګه به د امریکا په ګډون سیمه ییز او یو شمېر نور هیوادونه هم په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو په حق له یو ځل بیا پر داسې مهال ټینګار کوي چې د مې میاشتې ته تر 1 میاشتې کمه موده پاتې ده او د یو شمېر امریکایي چارواکو له لوري د سرتیرو ویستل ستونزمن کار بلل شوی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.